بدلون. د پاپا په حویلۍ کې یوازینی منظم شی د زیتون زړې ټیټکۍ ونې وې. په درو کتارونو کې د هر یوې ترمنځ ټاکلی واټن، په هر کتار کې ټیک 4 ونې. وړې پاڼې یې د زکنتاس ټاپو سوځنده لمر ته سپیرې ښکارېدې. د ونو تنې لکه د زاړه تاک یا لکه پڼ مار چې له ونې تاو راتاو وي، یو ځای راوتلی، یو ځای سره تللی. سپین وزمه مځکه ته وه میاشتې میاشتې یو څاڅکی باران په ټنډه نه دی پرېوتی. ځای ځای ډبره لکه په خام سړک یې جغل اچولی وي. لمر ته یې یوه نیمه راوتلې تیږه برېښېده. وچ شوي ژیړ واښه چې دې لیدل ګواکې منی وي، خو لا اوړی و. د تورو وړو میږه تنو کتار پکې له لرې ښکارېده. د پاپا د کور له دیوالونو ډیر پلستر لوېدلی و. په سپینو ګچو سره اوبدل شوي وړې سرې خښتې یې ښکارېدې. د بام ځینې سرې خښتې یې ماتې وې. له کړکۍ یې خونه نه راښکارېده، تیاره وه. دی په چوتره کې په پلاستیکي څوکۍ ناست و. د څوکۍ رنګ هم لمر بدل کړی و. نه پوهېدم آبي وه که سپین چکه. دی به په یوه جانګي کې ناست و. پلن ټټر او راوتلې خېټه یې لمرونو تکه سره کړې وه. په شین مټ یې د یونان بیرغ جوړ کړی و. په کیڼ یوه یې د یوې نجلۍ انځور و. په ورانه یې ستوري و. بریتونه یې تک سپین و. په سر یې تار ویښته نه و پاتې. په لومړۍ ورځ چې د کور مخ ته تېرېدم، خوب وړی په څوکۍ ناست و. را سره ومې ویل په 10 قدمه کې د سمندر تودې اوبه دي، ولې نه ورځي؟ زه د نورو ګرځندویانو غوندې سهار او ماښام د سمندر په غاړه کله لمر ته پروت، کله په اوبو کې غځېدلی. د مدیترانې اوبه د دوبي لمر دومره تودې کړې وې، ته وا د حمام په اوبو لمبېدم. پاپا سمندر ته نه راته. له خپلې حویلۍ یې د څپو شور اورېدلی شو، خو پښې یې نه ورته راتلې. راته ویې ویل سمندر له ګرځندویو ډک دی، اوبه یې پردۍ دي. اوبه څرنګه پردۍ کېږي؟ کلونه پخوا چې دلته خلک نه راتلل، د اوبه پاکې وې، راته خپلې وې. دومره لوی سمندر ده، د یو څو کسانو په لمبېدا به ولې اوبه ناپاکه کېږي؟ پاپا ځواب را نه کړ. د بیرو له ډبلي یې وروستی غړپ تر ستوني تېر کړ. قطۍ یې په ګوتو او رغوي کې داسې ټینګ او ومروړه لکه ټوله غوسه چې ترې باسي. چیټ پیټ شوی ټیمي ډبلی یې وغورځاوه. د زیتونو پر یوې څانګې ولګېد، لاندې ولوېد. د کتاب ور پورته کړ. پوه شوم چې سړی خبرې نه غواړي، ترې لاړم. په اوبو کې د سیلانیانو سرونه راښکارېدل. لمر وهلي سره شوي مخونه، تور او طلایي ویښته یې له اوبو راوتلي وو. نور ځانونه یې په تودو اوبو کې پټ وو. له لرې داسې راښکارېدل لکه د پاپا په حویلۍ کې میږي. یو مازدیګر پاپا را سره د سمندر غاړې ته راغلی و. پاس یې یوې غونډۍ ته خېژولی وم. راته ویل یې په لامبو بوخت انسانان وګورم چې په دې پراخ سمندر کې تر میږیو هم واړه ښکاري، خو ګمان کوي دا سمندر او دا مځکه ټوله په دوی ولاړه ده. پاپا یوازې اوسېده. میرمن یې مړه شوې وه. لور یې اتنز کې اوسېده او زوی یې امریکا ته تللی و. دی له دې ټاپو نه خوځېده. د تقاعد په پیسو پایېده. کتاب یې لوست، خواړه یې کول. له انسانه شاکي و چې خپلې مینې پرېږدي او ګمان کوي بل ځای به ورته شوي. د کور د هوټلونو ترمنځ و. که یې پلورلی وای، حتما به پرې د یوه بل هوټل دنګه ودانۍ جوړېده. دی په هغه ورځ د زیتون د ونې سیوري ته ولاړ و. ستړې مشې مې ورسره وکړه. د ماته نه، کتاب ته مې یې کتل. ما د یونان په لرغوني تاریخ کتاب اخیستی و. راته ویلي و د سمندر اوبه لا ختمیږي، زموږ لوی تمدن به ولې نه ختمېده؟ د سمندر اوبه څنګه ختمیږي؟ څه یې هوا ته خیږي، څه یې جذبیږي. دا اوبه هغه اوبه نه دي چې د سقراط او افلاطون په وختونو کې دلته په څپو وې. دا نورې دي.
څه به مې ورته ویل؟ غلی شوم. دی لکه چې راپوه شو چې په خبره مې یې سر نه دی خلاص شوی، پسې ویې ویل لکه تیر شوی وخت هر شی تیریږي او نوی کیږي. دا زه او ته هم هغه نه یو چې پرون وو. هغه یو، خو شاید فکر مو بدل شوی وي، تجربه مو بدله شوې وي. هر بدلون د نویوالي په معنا دی، یعنی هغه نه یو چې پرون وو. وخت هم هغه نه دی چې یو شیبه پخوا وو، خو دا موږ یو چې مقاومت کوو، نه یې منو. په انګریزي یې روانې خبرې کولې، د اولادونو په تګ نه و خوښ، خو څه یې نه شوی کولی. هغوی ورته ویلي وو چې کور وپلوري، ډېرې پیسې پرې موندلی شي، خپله به یو بل ځای ومومي. خو ده مقاومت کوه. یو مازدیګر یې راته وویل سرزوری یم، د سمندر د څپو غوندې راځم، په ساحل سر تندی وهم بیرته ځم. ښه پوهېږم لار نشته، بدلون راځي، وخت تېرېږي، خو زه زور کوم. ولې؟ ځان ثابتوم. نورو ته وایم چې زه هم یو څوک یم، خو خپله په ځان پوهېږم چې دوی سم وایي، وخت بدلیږي، شیبې اوړي، هر څه هغسې نه پاتېږي چې یو شیبه وړاندې لا وو. خو زه نه غواړم دغه خبره له دوی سره ومنم. یو ماښام یې میلمه کړم. یوناني سلاد یې جوړ و، پنیر، زیتون، وچه ډوډۍ او د چرګ 2 ورنونه یې ورید کړي وو. د ده په چوتره کې کېناستو. له هوټلونو د موسیقۍ، د خلکو د خندا او شور غږ راته. زما له دې سیلانیانو بد راځي، نه پوهېږم تا سره مې ولې جوړه شوه. ومې خندل. سیلانیانو په تا څه کړي دي؟ هیڅ. لور او زوی چې مې لاړل، هغوی ویل په دې ټاپو کې هیڅ نشته. خو دا دی بهرنیان ورته را روان دي، شاید دوی هم په خپلو سیمو کې هیڅ نه ګوري. دلته خلک لمر، تودو اوبو او آرام ته راځي. دی چوپ شو. په حویلۍ کې د مچرو غږ و. له سمندره سړه او لنډه هوا راتله. ده ناڅاپه وپوښتلم ته به بیا هم راشې؟ که مې له وسه کېدی دلته مې بیخي کور اخیست چې تل ووسم. دا هوا، دا اوبه، چې له وسه دې پوره شول حتما راشه، دا کور په تا خرڅوم. ته به بیا چیرې ځې؟ اتنز ته به لاړ شم، امریکا ته هېڅکله نه ځم. د سپوږمۍ رڼا وه. پاپا یوه توره کڅوړه راواخیسته. د ونې لاندې پراته ډبلي یې ټولول. ما هم مرسته وکړه. ده له ځان سره یو څه زمزمه کول. راته ویې ویل له کوم هوټله دغه سندره اورم، یوناني نڅا به وي، یو دنګه پیغله به له ځوان سره نڅېږي. هېڅ شی مو لرغونی یونان او کلتور نشي بدلولی.